یو ځل بیا په دې نوې ویډیو کې ستاسو په درنه حضور کې د یو څو مهمو او ورځنیو استعمالیدونکو جملې سره حاضر شوی یم. ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او هغه جملې چې ما تاسو ته راوړي دي تر څو هغه په غور سره تاسو واورئ او زده یې کړئ. لومړۍ جمله ده Did you find your phone? Did you find your phone? آیا خپل ټلیفون دې پیدا کړ؟ Did you find your phone? آیا خپل ټلیفون دې پیدا کړ؟ Simple past tense. بله جمله We will be at home tomorrow. We will be at home tomorrow. مونږ به سبا ته په کور کې وو. We will be at home tomorrow. مونږ به سبا ته په کور کې وو. خوږو ملګرو تاسو به ډېر ځایه will be لیدلی وي او شاید ستاسو سره دا پوښتنه پیدا شوې وي چې د future tense auxiliary verb چې دی هغه will دی نو will be څنګه استعمالیږي او د څه لپاره استعمالیږي. نو will be چې دی دا هم د future tense auxiliary verb دی خو دومره خبره ده چې دغه د state یعنې حالت لپاره استعمالیږي. کوم وخت کې چې موږ تاسو د فعل په اړه خبرې کوو نو بیا به will استعمالوو او کوم وخت کې چې موږ تاسو د state په اړه یا د حالت په اړه خبرې کوو بیا به will be استعمالیږي. لکه څه ډول چې په simple past tense کې was او were استعمالیږي همدا قسم د future tense کې will be استعمالیږي. زه یو څو جملې نور هم درته ورباندې جوړوم تر څو ښه ورسره بلد شئ. He will be fine tomorrow. He will be fine tomorrow. He will be fine tomorrow. هغه به سبا ته روغ وي. یعنې یو څوک نن او یا پرون ناروغ دی مریض دی نو ته وایې چې سبا ته به هغه روغ وي. He will be fine tomorrow. نو دلته خوږو ملګرو که تاسو چې ته فکر وکړئ نو fine چې دی دغه فعل نه دی بلکې دغه یو state یا حالت دی نو په همدې خاطر د simple future tense هغه state حالت استعمال شوی دی. خو خیر که وخت وو نو انشاءالله زه په دې باندې یوه مستقله ویډیو درته جوړوم د simple future tense په state حالت نه تاسو زموږ سره پاتې شئ. نو په راتلونکي کې به انشاءالله په دې باندې یوه مستقله ویډیو درته جوړه کړم چې څنګه کولی شو چې د simple future tense هغه state حالت موږ تاسو وکاروو هغه استعمال کړو. راځو یو څو نوره جملې هم ووایو. I think you are Ahmed. I think you are Ahmed. I think you are Ahmed. زه فکر کوم چې ته احمد یې. I think you are Ahmed. خوږو ملګرو دغه جمله بیخي زیاته استعمالیږي لکه تاسو ته خپله پته لګیږي چې دا څومره د استعمال وړ جمله ده په همدې خاطر ما هم درته راوړه. I think you are Ahmed. تاسو کولی شئ دلته د احمد پر ځای هغه څوک ور واچوئ کوم څوک چې ستاسو مقصود وي او د هغې سره خبرې کوئ نو هغه ور واچوئ. It is nice way. It is nice way. دغه یوه ښه لاره ده. It is a nice way. دا یوه ښه لاره ده. ګران دوستانو دغه یو څو جملې په دې ویډیو کې بس دي. تاسو کوشش وکړئ چې د simple future tense په state حالت نه هم یو څو جملې جوړه کړئ او دغه جملې چې ما تاسو ته جوړه کړئ په دې باندې نوره جملې جوړه کړئ. نو انشاءالله په بله ویډیو کې به زه نوی موضوع او نوي درس درته راوړم. نو دا ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده. ما ته اجازه راکړئ بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم تر هغې ښه وخت ولرئ.